بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه به مو په خیر وي. راځو د مایکروسافت اکسس شپږویشتم درس ته. لومړی د ټولو څخه هیله کیږي چې کوم ویډیوګانې در تاسو پر رسیږي خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ، او یوټیوب چینل د زیات ټیک اکاډمي په نامه د انشاءالله د کمپیوټر اړوند بالخصوص لوړو پروګرامو او ژبو ته به هم د خیره ورسیږو. ټول موږ تدریس پکې کوو. زما کوډ ولیده خلاصیږه، نو ملګرو سره یې شیر کړئ، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ، او که چیرې هم هغه ملګري چې یو 8 کسه 10 کسه د بل پروګرام غوښتنه کوي بیا دې هم ماته ووایي، انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم هغه پروګرام درته شروع کوم. راځو 20م درس به مې بحث د خیره یو مثال یي، همدارنګه به ډیزاین یي، فورم ډیزاین به یي، فورم فورمټ به یي، چینج بیکګراوند کالر به یي. نن به پر دغه باندې بحث وکړو. راځو مایکروسافت اکسس راخلاصوو. اکسس به راخلاص شي. د تېرې ورځې پروژه موږ لرو، هغه پروژه راخلاصوو. فورم 1 پروژه وله، فورم چې په نامه وله د فورم پروجیکټ په نامه ده. لکه څنګه چې تېره ورځ مې د سټوډنټ ریزلټ په نامه یو دانه فورم جوړ کړی و، خو پرون یوازې موږ ته په نتیجه کې پاس او فیلډ راتلله، چې بعضې کسان به دلته پاس ول، بعضې به چی شوله لکه دغه فیلډ وله. نن راځو پر درو شیانو په دې کې بحث کوو. یو به په دې کې چی وکړو، یو به د ډیزاین په برخه کې لږ کار وکړو، د فارمټ په برخه کې به کار وکړو، د چینج بیکګراوند کالر په برخه کې به کار وکړو، او مثال به یې یو څه لا پر دې نور هم بحث وکړو. څنګه به بحث وکړو؟ داسې به یې جوړ کړو. موږ خو دلته یوازې یو مثال کار کړی و، یو اف مې کار کړی و، چې هغو اف یوازې دا موږ ته لاسته راوړل یا پورته یا کښته. موږ یې نن داسې کوو مولټیپل اف. مولټیپل اف دا معنی چې ډېر افونه پکښې کاروو. څنګه کولی شو ډېر افونه کار کړو په اکسس کې، چې موږ ته د A درجه، B درجه، C درجه ټوله راوړي. راځو لومړی پر فورم باندې رسته کلیک کوو، ویو ډیزاین ویو ته راځو، یعنې هغه ډیزاین مرحله ده. لومړی په دې ځای کې موږ د اف څخه کار اخلو. د اف څخه داسې کار اخلو، دلته ورته وایم زه دغه چې نور لرمه د فیلډ به وي، فیلډ به وي د دغه ځای نه دې خواته، د دغه ځای نه بره دا څه په کوم خرابوم یې. دلته په دا کوټیشن کې ورته لیکم که چیرې راځم دا ټول خرابوم. دلته که چیرې د اویریج لوړ تر نیوي وي، یعنې پورته تر نیوي وي، نو ته دلته ماته چې شی راوړه، په دې ځای کې ولیکه یعنې دی په چیش کې دی، په کې دی، بیا کامه ورکوو، بیا اف اف بیا خلاص. دلته به بیا چیش وکړو، قوس به خلاص کړو، اویریج به اویریج څه مو ولیکئ، وبه لیکو چې غټ یا مساوي تر څو سو، تر 15 سو. بیا کامه ورکړه، کامه چې دې ورکړي د ډبل کوټیشن ورکړه، دا په چیش کې راوله، په بي کې بیا دا بند کړه، بیا ورته ولیکه اف اف. که چیرې بیا قوس خلاص کړه، اویریج اویریج غټ یا مساوي له چیش سره سو، غټ یا مساوي له 15 سره سو، دی په چیش کې راوله، په سی کې راوله، او غټ یا مساوي له 15 سره سو، دی په سی کې راوله. دا هم بند که، بیا راسه ولیکه اف اف. که چیرې اویریج اویریج غټ یا مساوي له 50 سره سو، ته چې شي راوله دلته په ای ګریډ کې راوله، چې شي په ای ګریډ کې راوله. که نه سو بیا یې په چیش کې راوله، بیا یې په فیلډ کې راوله، یعنې ناکام. او دلته به راسې څو اف موږ کار کړي دي، یو اف، دوه اف، درې اف، څلور اف موږ کار کړي دي، څلور اف هم کار کړي دي. نو به دلته قوسونه مو څو دانې ورکړي، څلور دانې به ورکړي، او انټر به کړي. چې انټر دې کړي، اوس به راسې کنټرول ډبلیو به ووایې، او دا به هم څه په وکړي، یس به کړي. یعنې موږ فورم په دې شکل جوړ کړي چې دی به موږ ته د دې څخه وروسته د فیصدۍ پر اساس نیم راوړي، غلط وي باله. راسته کلیک به بیا وکړو، دلته به راسو ډیزاین ویو ته، څه مشکل څه مسله به کښې کېده. موږ ورته ویله چې اف که چیرې اویریج غټ تر نیوي وي، ای راوله اف اف. که چیرې اویریج غټ یا مساوي تر 15 وي، بیا بي راته راوله، او اف اف که چیرې اویریج غټ یا مساوي له 15 سره وي، نو سی راته راوله، سی راته راوله. او اف اف که چیرې اویریج غټ یا مساوي له 50 وي، نو ای راته راوله، که نه و ای دغه راته راوله فیلډ. اف یو ځای قوس پته سوی دی، یعنې یو اف، دوه اف، درې اف، څلور اف. څلور اف لرو، د څلورو سره افونو قوسونه هم تړلي دي. اویریج
اوریج چیرې به مشکل یې همدغه شکل دی دلته مساوي پاته سوي وو موږ مساوي نه ورکړې نو اول لومړی باید مساوي ورکړو اف اف اوریج غټ تر 90 وي نو ا راته ښکاره کړه که چیرې اوریج غټ تر بي وي غټ تر 15 وي بیا بي ښکاره کړه که چیرې اوریج غټ تر 50 وي نو سي راته ښکاره کړه که تر 50 کوچنی سو نو موږ ته څه ښکاره کړه فیل ښکاره کړه اوس به زموږ فیصدي چې موږ هر څو دا به زه کنټرول ډبل وکړم بند به یې کړم کنټرول ډبلیو را بسم په سټوډنټ فورم به راخلاص کړم موږ دلته څه لرو اول ریکارډ لرو چې 80% د په بي کې راغلی دی ځکه دی تر 15 یا پورته دی او د بل فیصدي در 1.50 ته په سي کې راغلی دی د بل فیصدي 15 د پیل سوی دی او د بل فیصدي 9.50 ته سي دی د بل فیصدي و بیا د چې په چش کې راغلی دی په بي کې راغلی دی او د بل فیصدي 99 د 90 پورته د په ا کې راغلی دی یعنی په دغه رقم موږ مولټیپل فورم کار کوي چې څو فورم مولټیپل اپ می کار کوي چې څو اپ می کار کړل او په نتیجه کې موږ ته چې په لاس راکړل مختلف ګریډونه یا درجې موږ ته په لاس راکړلې دا اوس موږ مولټیپل اف دوهمه موضوع مې د فورم ډیزاین فورم ډیزاین خو مخکې بحث درته پر کړی وو که راسو وروسته کلیک پر دې ځای باندې وکړو او دلته ورچېش ته راسو ډیزاین ویو ته راسو فرض که په دې ځای کې ته لوګو غواړې یا د یو چا عکس غواړې ورته راوړې بیا به انزرټ ایمیج ته راسې په دې ځای کې براوز ته به راسې زه یو تصویر رااخلم فرض که ډیسکټاپ ته به راسم و دې ځای ته به راسم یا فکچر ته راځم فکچر ته څه راړو زه دا تصویر ورته راوړم راباسې دا به وکې کې چې وکې دي کې پر دا ځای باندې زه دا تصویر راوړم اوس د هر ریکارډ سره په دې ځای کې دا تصویر راځي دا یوه خبره سول او بله زه په دې ځای کې غواړم دلته موږ بله موضوع د چشته لرو فارمټ ته لرو په دې ځای کې راځي هغه مې مثال و دا مې ډیزاین دی دا مې څه دی فارمټ دی فارمټ داسې کولی سي چې ټوله زه راځم پر راسته کلیک ورکوم ویو ډیزاین ته راځم ډیزاین ته چې راغلی پر دې ځای باندې راسته کلیک وکړه دلته فونټ فارمټ لرو او په دې ځای کې فارمټ پراپرټیز لرو او په دې ځای کې فیل بک کالر لرو په دې ځای کې ته کولی سې دغه خپل کالم ته رقم رنګونه ورکړې خپلو بټونو ته خپلو ټکس باکسونو ته هر ځای ته چې ته غواړې دلته هم کولی سې او دلته که راسته کلیک وکړې په دې ځای کې هم کولی سې فارمټ ته که راسئ په دې ځای کې شیفټ دی دا یې آوټلاین دی او دا یې افیکټ دی په هر شکل چې ته غواړې ته کولی دا چیز کې جوړې که زه دا ګلو ته راځم ګلو نه بیول ته راځم بیول کې دا په دې شکل جوړوم ګوره چې ورته متوجه دی دا اوس په دې شکل جوړه شوه دا بټن یې غوندې جوړه شوه راځو بل چینج بیکګراوند لرو په هغه انشاءالله نور سر خپله خلاصېږي که نو سبا به بحث پر وکړو دلته زه څو بټنې جوړوم تر څو زموږ د ټول فورم کالر بیکګراوند کالر بدل کړي راځم ډیزاین ته دلته بټن راخلم یو بټن مې دا د جوړه کړل دا به کنسل کړم چې کنسل مې کړله د دې دغه رنګ به ټول خراب کړم چې خراب مې کړي اوس به راسم دا به کنټرول سی کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي څلور رنګې مې جوړې کړې را به سمه کله چې مې کنټرول وي څلور رنګې جوړې کړې د بله به دلته راوړم او دا بله یې به چیرې جوړه کړم او دا بله به دلته جوړه کړم هر یوې ته به خپل رنګ ورکړم را به سم دلته فیل کالر ته او دې ته تور رنګ وټاکل سو دلته به زه راسم دې ته به تور رنګ وټاکم او دې ته به راسم کم رنګ به وټاکم سور رنګ به وټاکو او دې ته به راسو بیا به کم رنګ وټاکو یلو رنګ یعنی ژړ رنګ به وټاکو او دې ته به راسو بیا به کم رنګ وټاکو دې ته به بلو رنګ وټاکو زرغون رنګ ګوره چې هره یوه یې کلیک دې پر وکړي هغه رنګ موږ ته چیږي فورم په هغه رنګ باندې راته جوړ کړي اوس به زه راسم څنګه به یې جوړوو راسته کلیک به پر وکړي بیلډر ته به راسې دلته به کوډ بیلډر ته راسې دا به وکې چې وکې دې کوي په دې ځای کې به ورته ولیکئ چې ډیټیل ډاټ چې بیکګراوند کالر مساوي په وی بي معنا ویژوال بیسیک دلته به ورته ولیکئ دا څه رنګ دی د تور رنګ دی بلاک دا به بند کې کله چې دې بند کړي دا به هم بند کړي د هغه څخه وروسته به دې ته راسې بیلډ کالر ته به راسې په دې به راسته کلیک وکړې بیلډ ایونټ ته به راسې کوډ بلاکر ته به راسې او دلته به ورته ولیکئ چې بیا به ورته ولیکئ چې detail dot black color او بیا به مساوي ولیکئ وی بي وی بي دا کوم رنګ و سور رنګ دی وی بي ریډ دا به هم انټر کړي چې انټر دې کړي دا به هم بند کړي او دا به هم بند کړي بل موږ کوم رنګ لرو ژړ رنګ لرو رابسې کوډ بیلډر ته به یې راسئ دا به هم وکې چې وکې دې کې د ورته ولیکئ ډیټیل ډاټ بلاک کالر ډاټ بیگ کالر او مساوي په وی بي یلو انټر
انټر چې دې کړله دا به هم بند کړي او دا به هم پسې بند کړي. چې بند مې کړي بیا به راسئ پر دې به راسته کلیک وکړي کوډ بلډر ته به راسئ. کوډ بلډر ته چې رالاست دا به هم وکړي دلته به ورته ولیکئ ډیټایل ډاټ بلاک کلر بیک کلر وی بي چې شي دا کوم رنګ و بلو یاسته بلو ولیکم انشاءالله زه چې کوم بلو دلته چې د بلو وکړي انټر به کړي دا به هم بند کړي او دا به هم بند کړي را به سي کنټرول ډبلیو به ووایي اوکې به کړي. اوس به راسئ فورم به راخلاص کړي تصویر مې ورته راوړئ همدارنګه دې بټنې ته مې یو ډیزاین ورکړي همدارنګه مولټیپل اف مې پکې کار کړي دا نفر په دې کې دا نفر په دې کې دا نفر په دې درجه کې رالی په فیلډ کې باندې رالی. او بل موږ چې لرو رنګ چې کلیک دې پر وکړئ په تور رنګ واوښتئ چې کلیک دې پر وکړئ په ژیړ رنګ واوښتئ چې کلیک دې پر وکړئ په سره رنګ واوښتئ چې کلیک دې پر وکړئ په زرغونه رنګ واوښتئ بېرته سپین رنګ ته کارولې باید یو د سپین رنګ بټن هم بېرته ورسره ولرې. دا زموږ د ټوله فورم رنګ بدلولو دپاره بټنې جوړو یعنې هر رنګ ته کولی شئ په دې ځای کې میده میده ورته جوړ کړئ شل رنګ ورته وټاکه چې دا کلیک دې پر وکړئ په هغه رنګ به زموږ فورم څه کېږي تغیرېږي. دا زموږ نننی درس چې ومې کولی شول خپل فورم ته مې یو تصویر هم راوړئ همدارنګه بټنې ته مې ډیزاین ورکړئ همدارنګه مولټیپل اف مې پکې کار کوي او د رنګونو چینجز مې کې راوستئ یعنې څنګه کولی شو داسې بټن جوړ کړو چې زموږ د فورم رنګ یو دم په یو کلیک کولو سره تغییر کړي. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخته مو ښه الله مو مل شه. هیله ده چې ویډیوګانې د ملګرو سره شریکوئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه خپل ملګري ګروپ ته را اډ کړئ د واتساپ ګروپ لینک مو سره شیر کړئ او اډ یې هم کړئ.